د اداکارې نیلو په کور باندې حمله شوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د کرونا د بیمارۍ د وجې د ځینو فنکارانو ژوند ډیر زیات خراب شو چې ډیرو پکې غلط کارونه شروع کړل او غلط کارونو ته مجبور شول. په دې کې یوه د پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو هم ده چې یوسف جان سره یو پروګرام کړی و. هغې کې ویلي و چې زه 3-4 کورونه چلوم او ډیره زیاته بېوسه یم نو ما سره ټول مدد وکړئ. خو دوستانو هغې نه مخکې خلکو د نیلو حقیقت معلوم کو چې ډیر زیات ګاډي دي ورسره او ډیرې زیاتې بنګلې دي خو سترګې نه مړیږي. او خلکو دا هم ویل چې د پیسو پیدا کولو دپاره د عزت نه هم تیریږي. خو دوستانو اوس دا معلومه شوه چې ځینو خلکو د نیلو په کور باندې حمله کړي. نیلو یې وهلې ده او د هغې کور نه یې پیسې هم وړي دي. خلکو نیلو ته دا وویل چې تا پښتو بدنامه کړې ده، تا له موږ داسې سزا درکړو چې تا به سوچ هم نه وي کړی. نیلو د سوات په تاڼۍ کې په ځینو خلکو باندې FIR هم کټ کړی ده او دا یې پکې ویلي چې ځینې خلک پکې پیژنم او هغه به زر پولیس ته وسپارم. تاسو د نیلو سره د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.